السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه قد غوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الكتب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ذلك دين القيمة. أما بعد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ورونو، اسلام په یو څو اساسي عقیدو باندې ولاړ. دا څو اساسي عقایدو کې چې کوم باندې د الله رب العالمین دا دین ولاړ دی، یو عقیده توحید ده. د توحید معنا دا ده چې الله پاک یو دی. هماغه یوازې الله خالق دی، د دې کائناتو بل خالق نشته. هماغه الله د دې کائناتو د انسان مالک دی او د دې کائناتو بل مالک نشته. هماغه الله د دې کائناتو او د انسانانو حاکم دی. د الله نه پرته او د الله نه بغیر بل حاکم نشته. هماغه الله د انسانانو رازق دی او د الله نه بغیر بل رازق نشته. هماغه الله په لاس کې خیرم دی او د هماغه الله پاک په لاس کې شرم دی. هغه د خیرم مالک دی او د شرم مالک دی. نفم د هغه په لاس کې ده او ضررم د هغه په لاس کې ده. فایده هم هغه سره ده او تاوان هم هغه سره دی. د عزت مالک هم هغه دی او د ذلت مالک هم هغه دی. که چاته اولاد ورکوي همغه یې ورکوي او که چانه یې اخلي همغه یې اخلي. د ټولو کارونو واکدار همغه الله پاک دی. دا خو دا هم وسوځېده که نه؟ دا ماشین وسوځېده، نو هغه نشته لایق. او یوازې الله د بندګۍ لایق دی. دا د مسلمانانو اتفاقی عقیده ده. د ټول امت په دې باندې اتفاق دی او دغه ته د الله پاک توحید وایي. د توحید سره متضاد شی هغه شرک او کفر دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی سنتان موجبتان. قیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما الموجبتان؟
قال من مات لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. دو شیان دی، دو شیانو ته سړی خامخا رسوي. دو شیان دی، دو شیان واجبوي. چا ویلی د الله پیغمبره کم دو شیان دی چې دو شیان واجبوي؟ وی فرمایل من مات ولم یشرک بالله شیئا دخل الجنه، چې څوک مړ شو او الله پاک سره لږ غوندې شرک نه کړی، یعنی د توحید په عقیده باندې مړ شي، دخل الجنه، الله پاک جنت ته داخلي. ومن مات یشرک بالله شیئا دخل النار، او چې څوک مړ شو الله پاک سره لږ غوندې شرک کړی، دخل النار، هغه الله پاک اور ته داخلي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی من قال لا اله الا الله دخل الجنه، څوک چې وایي لا اله الا الله دخل الجنه، الله پاک جنت ته داخلي. ځکه د لا اله الا الله معنا دا ده چې د الله نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته، الله نه بغیر بل څوک د بندګۍ لایق نشته، الله نه بغیر بل خالق او مالک نشته، الله نه بغیر بل رازق نشته. هغه یوازې الله معبود دی او هغه خالق او مالک دی او هغه یوازې الله حاکم دی. قرآن کې الله فرمایلی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. انسانانو ته فقط او یوازې د دې خبرې حکم شوی چې بندگی وکړي د الله، عبادت د الله وکړي، مخلصین له الدین، او دا عبادت الله ته خالص وګرځي، دا بندگی الله ته خالص وګرځي، د الله په بندگۍ کې نور څوک الله پاک سره شریک نه کړي. حنفاء، او دی توجه الله ته، میلان الله ته، توجه الله ته. ويقيم الصلاة، او منځونه قائم کی، ويؤتوا الزکاة، او زکات ورکی. ذلك دین القیمه، دا دیو قیم او درست ملت او د درست خلقو دین چې دی همدغه دی. الله عبادت به کوي، عبادت به الله ته خاص کوي. د الله عبادت مشرکان هم کو، کوم خلکو سره چې پیغمبرانو جنگونه کړي او کوم خلکو سره انبیاء او جهاد کړی دی، هغه د الله عبادت کو، خو هغه کې مسله دا وه چې هغه یوازې د الله عبادت نه کو، د الله عبادت هم کو او د غیر الله عبادت هم کو. عبادت د الله او د غیر الله په منځ کې شریک کړی، نو په دې وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام او انبیاء هغه سره جنگ وکړ. د اسلام پیغام دا دی، د ټولو انبیاء دعوت او د ټولو انبیاء پیغام دا دی چې یوازې د الله عبادت دی وشي، یوازې د الله بندګي دی وشي، الله سره په عبادت کې او الله سره په بندګۍ کې بل څوک شریک نشي. قرآن عظیم الشان کې نمدې خبرې تعلیم ورکول شوی. د نوح علیه السلام نه نیولې موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام پورې د ټولو پیغمبرانو ذکر الله انداسې کړی چې هغوی خلکو ته خپل دا ویلي خپل قوم ته یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، تاسو د الله عبادت وکړئ. یا قومه تاسو ته د الله نه بغیر بل څوک داسې نشته دی چې د هغه عبادت وکړي، د هغه بندګي وکړي. یوازې الله پاک چې دی اله دی، هغه د عبادت او هغه د بندګۍ لایق دی. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایلی چې سړی یوازې د الله عبادت نه کوي، یوازې د الله بندګي نه کوي، په بندګي کې او عبادت کې الله پاک سره بل څوک شریکوي، هغه الله پاک نه بخي. که ډېرې نیکۍ وکړي، ډېر حسنات وکړي، د هغه نیکۍ او حسنات د الله په دربار کې نه منظورېږي. فرمایلی قرآن کې الله ان الله لا یغفر ان یشرک به شیئا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله دا نه بخي